start with Bashir Garwal. Salam Ahmed Zaiseb. It's Bashir Garwal from ACA. I would appreciate if you can answer the questions in Pashto for our audience back home. لومړی که د راشد په اړه راته ووایاست نوموړی څنګه دی اوس او راتلونکي لوبې لپاره یې حال څنګه دی او بل افغانستان تر اوسه کومه لوبه نه ده ګټلې او مخکې تګ چانس یې هم نشته دی آیا د استرالیا خلاف لوبه کې به ستاسې اپروچ کې څه بدلون وي حال دا چې زموږ وروستۍ لوبه ده او هغوی به کوشش کوي چې دغه لوبه وګټي او مخکې تګ یې په دې د دې لوبې په پایله پورې تړلی دی کوم obvious اپروچ به یې لوبه کې راشد خو ماشاءالله بالکل فټ دا او دغه اوس هم چې د مونږ دلته یو د نورسته د پریس کانفرنس سره اوس به د مونږ نټ سیشن وي او سهار هم چې ما سره خبرې وکړې او ډاکټر سره چې خبرې وکړې نو هغه بالکل تیار دی روانه لوبې لپاره بالکل به دغه ټورنمنت کې که تاسو وګورئ مونږ کوم یو لوبه ونه ګټله خو مخکې چې ما یاد کړه د مونږ چې حقیقت ته وګورو هغه بارانونو د مونږ د ټورنمنت کې د مونږ ټول هغه تیاری لګ خراب کړ هغه د مونږ مومنټم چې څنګه مونږ د پګاورو څومره پریکټس چې مونږ ته هغه میچز کې پګاورو نټ پریکټس مونږ کړی خو مونږ ته میچز پګاورو دا غي لوجه نو نشو خو د استرالیا خلاف معنی غوړو چې هغه کوم بیسټ 11 بچی دلته کوچ او کپتان او د ټیم منیجمنت دا بسره کینو هغه کوم چې بیسټ 11 وي هغه کسان بلوبه کو ته سو د ټورنمنت کې یو خمرال سره د ټورنمنت ختم کو یو پښتنه چې د افغانستان یو یادونه چې کیږي د افغانستان په اړه سپین بولینګ دی وروته په چونه ده په ځانګړي توګه په استرالیا کې چې د افغانستان درې وروته په چونکي لوبېدلې دي فکر کوي راتلونکي لوبې کې د قیس د لوبېدلو کوم چانس ته د تپکتلو سره چې د افغانستان تیر لوبو کې وروته په چونکي خزلې دي وو ښه نتیجه ورکړې و د قیس په لوبولو باندې کوم خبر شوی دی او کنه بل وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د وروستیو څو ورځو کې د نبي د تقاعد ډېرې خبرې تر غوږو کېدلې د افغانستان لوبډله چې دا اوس د یو ترانزیشن پیریډ نه تېرېږي او ډېری لوبغاړي اوس هم نوي دي او تر ډېره د نړیوال جام د لوبېدلو او د انټرنیشنل لوبو دومره سابقه نه لري او تجربه نه لري فکر کوي او نبي یوازینی لوبغاړی چې تر ډېره په دغه لوبډله کې د اولو کلونو پاتې دی فکر کوي د نوموړي وستګ به لوبډله لا هم نوره کومه تجربهګۍ ته ایکسپوز کړي او دغه کېدای شي په راتلونکي کلونو کې د افغانستان یو قسم ګټې په ځای تاوان وکړي فکر کوي د هغې تګ دومره زر یا د نړیوال جام وروسته ډېر زر د لوبډلې په ګټه دی د سباني میچ لپاره اول خو ډیر ضروری ده په دغه ټورنمنت کې چې ته د یو ټیم خلاف باندې چې لوبه کوي چې دغه ټیم د استرالیا سره میچ لپاره د مونږ او د تاسو په شمول باندې ټول لوبغاړي د تمند ضروري چې استرالیا سره لوبو شي او بیا په استرالیا کې نو ظاهر خبره ده کوم دغه د پیچ په کتو باندې او دلته دغه نټ سیشن بچي دغه ټول په کتو باندې دغه فیصله به کیږي چې څوک به بیا سباني کلوب کې کوشش به دغه چې هغه بهترین یو لس کسان چې کوم هغه بیسټ 11 هغه به سبا لوب کې را به شو د نبی په باره کې زه فکر نه کوم چې د سی کوم یو پریکړه کړې وي چې د کرکټ پری دی البته کپتانی کول نه کول دا بیا د شخصي پریکړه ده خو اوس بیا هم د ما په فکر باندې ک آینده د پاره یو سوچ کوو نو دغه پریکړه به بیا بدني کده کپتانی به برکه سوچ کوي چې په آینده کې دی کوي یا کنه کوي خو نور تر څو پورې چې د ما خبر وسره شوی دی نو د سی پوس فلل د سی کوم یو اراده نه لري چې د ون ډے کرکټ نه ټیسټ کرکټ نه د نبی ریټایرمنټ کړی ده خو ون ډے او ټي 20 کرکټ نه د سی کوم یو اراده نه لري او پروفیشنل سره دا هر وخت خبره کې چې چیرته فټ ما تیار ما او لوبډلې لپاره مفید او فائدہ مې رسول شي د ما سرویس ورته حاضر وی لکه تیر پشان باندې